سلامونه مینوالو د کلام نه مخکې یو دوه شعر عرض دي چې څنګه چې ستا راته اقرار په خولو لاسونه ایښي څنګه چې ستا راته اقرار په خولو لاسونه ایښي همدغه رنګ ما سوري یار بیا پې ورځمه سلامونه مینوالو د کلام نه مخکې یو دوه شعر عرض دي چې څنګه چې ستا راته اقرار په خولو لاسونه ایښي همدغه رنګ ما انکار په خولو لاسونه ایښي په هر څه پوهه یم هر څه وینم خو څه وکړمه وخت راله داسې د اختیار په خولو لاسونه ایښي خدای خبر نن یې ورته څنګه ستغې سپورې ویلي جاړي سلګۍ وهي ریبار په خولو لاسونه ایښي او همت لرمه خو څه داسې یې ګیر کړی یمه څنګه پاڼو چې د خامار په خولو لاسونه ایښي او زه رفیع الله عجز به څه د حق غوښتنه وکړمه دلته غاصب د پوره ښار په خولو لاسونه ایښي یو کلام بل دی چې مخې رڼا کوله دې سړي عادت څه و مخې رڼا کوله دې سړي عادت څه و زه خو پې اوس ومه د ستاسو محبت څه و زه خو د ستا په سوال جواب کې لا حیران ولاړ یم خدایه وړو وړو خدایانو ته حاجت څه و او زمونږ په کلي کې خو مینه بې پیسو خرڅېږي هلته په ښار کې د پښتون د سر قیمت څه و او د خدای کارونه دي خو زه وایم چې نوی پیدا بس مونږ وکنه شیطان ته ضرورت څه و مننه د خدای کارونه دي خو زه وایم چې نوی پیدا بس مونږ وکنه شیطان ته ضرورت څه و او زه خو پې هسې دامزولو سره ملا تړمه زه خو پې هسې دامزولو سره ملا تړمه یو پېښور مې پې ونه ګاټه قسمت څه و زه خو پې هسې دامزولو سره ملا تړمه یو پېښور مې پې ونه ګاټه قسمت څه و او اکثر بیا ما رفیع عجز ته شیطاني کوله د ستا د زنې د خال یاره شرارت څه و ډېره زیاته مننه